پوه شوم چې څه په لیمو کې راته ووې پوه شوم چې څه په لیمو کې راته ووې بیا د نه راتلو نه یې پتلو کې راته ووې نه اقرار د مینې نه انکار د یارانې نه ستر خطر ښیې په خوږو کې راته ووې ستا د زړه خبره و زما ساده زړګیه ستا د زړه خبره و زما ساده زړګیه خیر بشي اشنا په موسیدو کې راته ووې یاده د کیسه د موسی په کوهي تور کې یاده د کیسه د موسی په کوهي تور کې پرخې د سحر په الوتو کې راته ووې تل به نوي داسې د یارانو محفلونه تل به نوي داسې د یارانو محفلونه شمې د ماښام په بلیدو کې راته ووې ته څنګه راغلی نن شیخه میخانې ته ته څنګه راغلی نن شیخه میخانې ته پټ غوندې ساقي په اشارو کې راته ووې خیوی ملغلرې د سخی د زړه صدف کې خیوی ملغلرې د سخی د زړه صدف کې اوخ کوله باڼو په سسیدو کې راته ووې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم رحیم سجاد تاسو ګورو فاټا ټوډے درنو پښتنو مینوالو یو ځلې بیا تاسو په خدمت کې د درادم خیل د خاورې نه حاضر یم قدرمنو د درادم خیل داسې وه زرخیزه خاوره ده چې ډېر نوموړ شاعران پیدا کړي دي نن بیا راغلي یو د مو چې د صفت محتاجه نه ده محترم ګل عمر صاحب سره ناست یو د هغه نه به د هغه د ژوند حوالې سره پوښتنې کوو چې ژوند مو څرنګه تېرېږي او د هغه نه به دوه درې کلمونه تاسو په خدمت کې واورو تاسو لوین چې کومه ده پیش کوو موږ هم ترې خوندونه اخلو تاسو هم ترې خوندونه اخلو چېرته هم ماسو موږ سره اوسو ګل عمر صاحب ډېره مننه چې موږ دې په دې پروګرام نه ټیم راکړل او سلامونه مې واخلل وعلیکم السلام رحیم سجاد صاحب زه د تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ راغللو او دومره هڅه او دومره تکلیف مو وکړه زه د تا هم رحیم سجاد صاحب ډېره شکریه ادا کوم او د دې نه علاوه چې د ما غږ هم څوک واوري زه ټولو مینهوالو له په غونچو سلامونه یایم ولا د دو خوشحال کمران او بریالي لاري ګل عمر صاحب ډېر مسافر ډېر وطنوال د تا آواز واوري ژوند مو څرنګه تېرېږي ژوند خو که زه درته ووایم چې بس ښه به درته ووایم ځکه چې به داسې یو وخت راغلی ده چې خوشحالي مخکې مو پسې او هغه عبدالرحمن بابا یو شعر ماله په دې وخت رایاد شوی چې واړه په غوغا دي چې راغلي په دنیا دي واړه په غوغا دي چې راغلي په دنیا دي نه یې هغه وږي په قرار دي نه مواړه نو موږ به دا ووایو چې دا هم شکر ده ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ سره کې ناست یو او ګپ شپ لګوو ډېر خلک به داسې وي چې هغه به د دوا محتاج وي په کاڼ به پراته وي بیمار به وي رنځور به وي نو موږ به دې له ښه وایو رحیم سجاد وروره چې موږ ښه یو شکر الحمدلله ګل عمر صاحب تاسو ماشاءالله مخکې هم کلمونه خلکو اورېدلي دي کتلي دي او ډېر مسافر دیمونه ډېر وطنوال دیمونه دغه غوښتنه کوي چې لاړ شه رحیم سجاد ګل عمر صاحب له او د هغه سره یوه غونډه وکړه نو ګل عمر صاحب نن راغلي یو داسې تاسو چې کوم ماشاءالله د درادم خیل چې کوم نوی کتاب را روان ده د هغې متعلق هم را سره یو دوې درې خبرې وکړه او چې کوم داسې نوي کلمونه وي هغه هم را سره شریک کړه چې کوم تاسو نوی کتاب را روان ده هغه کومې مرحلې له ورسېد هغه هم د کتونکو له واضحه کړه اول خو به زه چې تا نه چا غوښتنه کړې ده هغه که په زموږ په خپل وطن دي که په بارو ملکونو کې دي مسافر دي هغو له زه بیا هم سلامونه یایم والله دا د دو د خپل وطن ثواب وکړي ځکه چې مسافرتیا ډېر ګران کار ده او بله خبره دا ده چې تا د کتاب خبره وکړه انشاءالله چې کتاب که ژوند وفا وکړه اخري مرحلې دي نو د لوی اختر د بعده به انشاءالله چې منظر عام نه راشي چې د کتاب نوم ده د در ادم خیل ګلونه د کلم خبره وکړله نو یو تازه کلم یې اوس لیکلی ده هغه به ګرانو اورېدونکو له ډالۍ کړم ډېره مننه چې باران او روشه زړه مې خوږېږي باران او روشه زړه مې خوږېږي اشنا لزم ډېر مې یادېږي باران او روشه زړه مې خوږېږي اشنا لزمه ډېر مې یادېږي او ډېره مننه او شوې لارې بندې توره تیاره شوه شوې لارې بندې توره تیاره شوه او په زړه کې زما مینه لمبه شوه
تور غرونه سپین شو واورې وریږي اشنا لږ ډېر مې یادېږي منځ راشنا در پسې جاړي منځ راشنا در پسې جاړي او قرار نه کوي وصال دې غواړي منځ راشنا در پسې جاړي او قرار نه کوي وصال دې غواړي هوا ده پکې یخه چلیږي اشنا له زما ډېر مې یادېږي ډېره مننه او چې تصویر دې راشي په تصور کې تصویر دې راشي په تصور کې داغونه کېږدي راله ځیګر کې تصویر دې راشي په تصور کې داغونه کېږدي راله ځیګر کې د وینو ساس کې زی ترې بهیږي اشنا له زما ډېر مې یادېږي ډېره مننه او اخري بند دا وي چې توبه عمره د عشقینه توبه عمره د عشقینه سړی وباسي د زندګۍ نه توبه عمره د عشقینه سړی وباسي د زندګۍ نه د دشتې پکې مین ورکېږي اشنا له زما ډېر مې یادېږي ډېره مننه یو جهان مننه ګل عمر صاحب په یو غزل باندې مو تنده نه ماتېږي یو بل هم چې کومه را داسې ښه زړه پورې غزل سره کلام را سره شریک کا چې دا کتونکي ته خوند واخلي ډېره مننه بالکل به ګرانو کتونکو لا زه ډالۍ کم چې ته چې پیدا کړې اشنا زه نه وی پیدا ته چې پیدا کړې اشنا زه نه وی پیدا و زه چې پیدا کړم چې بیا ته نه وی پیدا زه چې پیدا کړم چې بیا ته نه وی پیدا و بېله تا نه ژوند ټول په دردونو کې تېرېږي بېله تا نه ژوند ټول په دردونو کې چې تېرېږي او چې تا را لګولی ژوند ورونو کې تېرېږي نو چې اوسنې پیدا کړه چې دا زړه نه وی پیدا و زه چې پیدا کړم چې بیا ته نه وی پیدا او ته چې پیدا کړې اشنا زه نه وی پیدا ډېره مننه و د سره اننګي دواړه یې په شان دي د ګلونو د سره اننګي دواړه یې په شان دي د ګلونو سرې شونډې یې ښایست کې کمې نه دي د لالونو دا سره اننګي دواړه یې په شان دي د ګلونو سرې شونډې یې ښایست کې کمې نه دي د لالونو د سترګو څه ښایست و کبانه نه وی پیدا و زه چې پیدا کړم چې بیا ته نه وی پیدا و ته چې پیدا کړې اشنا زه نه وی پیدا ډېره مننه او بیا چې څوک یو په بل مین کړي په یو بل پسې جاړېږي څوک یو په بل مین کړي په یو بل پسې جاړېږي څوک نه غواړي چې دوه زړونه په خپله کې یو کړي څوک یو په بل مین کړي په یو بل پسې جاړېږي څوک نه غواړي چې دوه زړونه په خپلو کې یو کېږي نو خواږی چې پیدا کړو چې ترخه نه وی پیدا وزې چې پیدا کړه چې بیا ته نه وی پیدا څوک یو په بل مین کړي په یو بل پسې جاړېږي څوک یو په بل مین کړي په یو بل پسې جاړېږي څوک نه غواړي چې دوه زړونه په خپلو کې یو کېږي څوک نه غواړي چې دوه زړونه په خپلو کې یو کېږي نو خواږی چې پیدا کړو چې ترخه نه وی پیدا و ته چې پیدا کړې اشنا زه نه وی پیدا و زه چې پیدا کړم چې بیا ته نه وی پیدا او اخري باندې وي چې د بل د سړو ګل د ډمل هم د بل اشنا شو د بل د سړو ګل د ډمل هم د بل اشنا شو په لاس باندې راغلی یار د بیلو د بل چا شو د بل د سړو ګل د ډمل هم د بل اشنا شو په لاس باندې راغلی یار د بیلو د بل چا شو عمره که د تا نصیب سپېره نه وی پیدا و زه چې پیدا کړم چې بیا ته نه وی پیدا و ته چې پیدا کړې چې بیا زه نه وی پیدا یو جهان مننه ډېره مننه ګل عمر صاحب مو پهلا غزل ویل کلام ویل د سخي جان صاحب آیا داسې تاسو چې کومه نه خپله داسې سخي جان صاحب یو بل کلام تاسو له یاد ده چې هغه مو سره شریک کړي بالکل دا د در ادم خیلو د پنځو قومو کوم کتاب چې دا چې در ادم خیلو پورې محدود ده بالکل په دې کې سخي جان ارواح خضر سره برخه اخیستې ده الله دې د هغه دنیا خوستا کړي و ان شاء الله چې دا خپل کلام تل ژوندی ساتي او اولینی کلام خو ته مو د سخي جان صاحب کلام و نو بالکل به زه دا ګرانو اوریدونکو له ډالۍ کم چې روح په خپله هم دا کار د لیونو روح په خپله هم دا کار د لیونو کا چې علاج د لیونو په زولنو کړه و ښکل یې هسې نه چې څوک دې په نظر کړي ښکل یې هسې نه چې څوک دې په نظر کړي کله کله ځان له دود سپېلنو کړه ډېره مننه او په هغو چې څوک په ځان مېړني نه وي په هغو چې څوک ځان مېړني نه وي خندا راشي چې پېښې دې مېړنو کړه ډېره مننه او د بلبل غوندې د ګل په محبت کې د بلبل غوندې د ګل په محبت کې ځان دې ستړی د وطن په ترانو کړه ډېره مننه او زه سخي د بېنوا د درستون
زه سخي د بینوا د درستون کړم پښتانه خو ډېر عزت د میلمنو کړه زه سخي د بینوا د درستون کړم زه سخي د بینوا د درستون کړم پښتانه خو ډېر عزت د میلمنو ډېره مننه قدرمنو تاسو هم یو جهان مننه چې د ویډیو له مو ټایم ورکړو د مو دغه یو څو منټه ویډیو مو وکتله ګل عمر صاحب ډېره مننه اخر کې چې کوم د مو د کتونکي د وطنوال دي مسافر دي هغو له څه پیغام ورکول غواړو بس اخیری پیغام ما دا ده چې هغه که مسافر دي چې هغو په مسافرتۍ کې یو بل له خپله کې مینه ویر کړي و که څوک په خپلو کورونو دي خپل وطن کې دي چمګاون کې دي نو زه دولام دا خواست کوم چې خپله کې یو بل له مینه ویر کړي یو دې ودورو بل دې بل دورو و موږ خو انسانان یو و دا ژوند چې دا به ډېر په مینې او ډېر په محبت سره بیا تیر شي او ډېره خوشحالي به وي په معاشرې کې چې زه د تا دورو شم ته د ما دورو شې و ولس نه ټاک نه خیږي نو په آخره کې به زه د عبدالرحمن بابا په دې شعر باندې د ګرانو اورېدونکو نه بخښنه وغواړم چې بیا د وار په دنیا نشته د رحمانه بیا د وار په دنیا نشته د رحمانه نن د وار دی که دروغ کړې که رښتیا نن د وار دی که دروغ کړې که رښتیا وسلام ډېره مننه قدرمنو چې کومه تاسو د مو خو پروګرام وکړه او امید لرم چې تاسو به ته خوندونه اخیستي وي ان شاء الله داسې ادبي پروګرامونه به تاسو مخې راوړو وخت تر وخته چې ته هم مسوم سره اوسو بل چې کوم نو ان شاء الله نوې پروګرام شروع کړل شاه بابا باندې غوم زه د ویډیو کې ملګرو لوایم په غیبه مو خوستغونې ډاکومنټري جوړو چې سره هم څه نالج بیا غو سره بالکل شریکوي شي د فاټا ټوډے په ان باکس کې وخت مناخلم قدرمنو یو جهان مننه خپل ورور رحیم سجاد او محترم ګل عمر صاحب لویر کو په شریکه باندې اجازهات په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته